اوكې شروع کوم. عجزه شعرونه دي کنه چې مخ دې ګنده دی له غبار الزام مه لګوه. مخ دې ګنده دی له غبار الزام مه لګوه او سړیه پرېږده په هنداره الزام مه لګوه. په مازدیګر کې د ځیګر د حاله څه خبرې ځای د خپلې تسبیح شماره الزام مه لګوه. او په شرابنوشو کې مې مه شماره د لوبې مرمه زه دا د اوس راغلم له کاره الزام مه لګوه. او را سره مه کوه د تېرو ماښامونو حساب راته به پاتې راشي یاره الزام مه لګوه. او خلک یقین کوي درمانه خو تحقیق نه کوي او بس په چا د خدای د پاره الزام مه لګوه. او څوک چې جابر ته خپل سرونه په دربار کې ږدي ورسره نه ښایي چې سر باندې دستار کېږدي. زرداري جونه د پارس غمو کې هم کوي چا غربت چې پوزم سوری کړي په کتار کېږدي. زرداري جونه د پارس غمو کې هم کوي چاڼ غربت چې پوزم سوری کړي په کتار کېږدي. او ماله په خپله ځوانۍ شرم راځي لاړ به شمه اوس یوه کونډه به راځي پنډ به په لار کېږدي. او داسې څوک شته چې مې د رک لالي درک راوړي داسې څوک شته چې راله پهې په پرهار کېږدي. درمانه زه چې کله هم مسافرۍ له ځمه ماله سامان کې موړول جامې د کار کېږدي. او له سرونو اویزانه تصویرونه په یو پریم کې و حیرانه تصویرونه او ستا د سترګو د کیمرې په زاویه کې زه وباسمه له ځانه تصویرونه. المارۍ د کتابونو مې کلاو کړه ترې راووتل پریمانه تصویرونه. او ستا سهرې ته مې د زړه پکس کلاو کړو ستا سهرې ته مې د زړه قفس کلاو کړو نن مې خلاص کړل له زندانه تصویرونه. او د شاعر په بېوسۍ باندې خبر دي په دیوال باندې درمانه تصویرونه. مثال ستا د شباب په المارۍ کې قید کړی مې مثال ستا د شباب په المارۍ کې ځان سره مې ایښی دی ګلاب په المارۍ کې. او یو څیز مې د موندلی ډېر نایاب په المارۍ کې په لاس راله توکله ستا د حجاب په المارۍ کې. ډېر ښه دی یار. او ما تېره کړه په بل وطن کې داسې زندګي د چا نه لکه زوړ چې شي کتاب په المارۍ. ډېر ښه دی یاره بیا ووایه دا شعر. ما تېره کړه په بل وطن کې داسې زندګي د چا نه لکه زوړ چې شي کتاب په المارۍ کې. یو څو زاړه خطونه مات بنګړي او ستا تصویر زما سره بس دغه دی حساب په المارۍ کې. وای 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 او ټوپک مو ښه ښکاره راځوړند کړي دي کوټه کې نو ولې مونږ پټ ساتو رباب په المارۍ کې. ډېر ښه یاره. ټوپک مو ښه ښکاره راځوړند کړي دي کوټه کې نو ولې مونږ پټ ساتو رباب په المارۍ کې. که وخت چېرته کې راغی نو عجیزه بیا به ګورو ساتمه ستا د هر یو سوال جواب په المارۍ. ډېر ښه دی یاره ډېر مزېدار. مننه. دومره خفه یم چې زما سره لفظونه نشته په بنګړو څه وکړم د خویندو مې لاسونه نشته. بیا ووایه ته. دومره خفه یم چې زما سره لفظونه نشته په بنګړو څه وکړم د خویندو مې لاسونه نشته. خدایه قربان دې شمه دا راله رښتیا که که نه خوب مې لیده چې د بمونو اوازونه نشته. ډېر ښه دی یار. مننه. او ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي. ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي. د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي او سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. د مکه کې تنه دوه ځایه شوې یوه پېغله د پلار خپو پسې ګرځي. یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې یاره بیمار خپو پسې ګرځي. د قرضونو پیمانه یې پوره شوې څوک عجیز د دوکاندار خپو پسې ګرځي.